سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د شپې 2 بجې به یوې ښځې څه کول، یو ډیره خوندوره کیسه در سره شریکوم. خو تاسو نه یوه هیله کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب او د ګونګرو نشان ووهئ، ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ در ورسیږي او له هرې ویډیو اپلوډ کولو سره تاسو ته خبر درکړل شي. د شپې 2 بجې وې، شپه بیا پخه شوه. ښځې موبایل واخیستو، له کوټې ووته، خاوند یې کټ کې نیغ کېناست او د کوم چا زنګ ته په تمه شو. خو همهغه نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه، خو د ښځې نمبر ته هیڅ کوم زنګ رانغی. خاوند یې په تشویش شو چې اخر زما مېرمن څه کوي. په درېیمه شپه چې کله ښځه له کوټې ووته، 15 دقیقې وروسته یې خاوند ورپسې ورغی. خو خاوند یې یوې عجیبې صحنې سره مخامخ شو. د موبایل رڼا یې ځان ته روښانه کړې وه. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور ونیول او ویې ویل: ای زما لویه ذاته، که زما عمر زما د خاوند تر عمر زیات وي، په خپلې لویې خدای دې قسم چې نیم عمر مې خاوند ته نصیب کړه. دوستانو، د دې کیسې څخه دا درس اخیستی شو چې د هیچا په اړه زر قضاوت مه کوئ. اول یې ښه پلټنه وکړئ، نو بیا د هغه انسان په اړه قضاوت وکړئ. ملګرو دوستانو، که تاسو غواړئ چې موږ تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو ته خوندورې کیسې، طبي او اسلامي معلومات راغونډ کړو، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان ووهئ، ترڅو زموږ له هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي.